پاکستانی ښځه په پابجي گیم کې له یوه هندي سړي سره له مینې وروسته له 4 ماشومانو سره هند ته ولاړه. غزني کې د بچه‌بازۍ په تور 6 کسان نیول شوي دي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه 2 تازه او مهمو خبرونو ته. پاکستانی ښځه په پابجي گیم کې له یوه هندي سړي سره له مینې وروسته له 4 ماشومانو سره هند ته ولاړه. هندي پولیسو یو پاکستانی ښځه او د هغې 4 ماشومان د هند په ګریټر نویډا کې نیولي دي چې د راپورونو له مخې دوی هلته په غیر قانوني توګه ژوند کاوه. پولیسو ته ویل شوي دي چې د یوه ځایي سړي لخوا چې میرمنې د انلاین لوبې پابجي له لارې لیدلی و پناه ورکړې وه. هغه سړی چې د ګریټر نویډا اوسیدونکی دی هم توقیف شوی دی چې دوی ته یې په کرایه شوي ځای یا کور کې د اوسېدو اجازه ورکړې وه. د پولیسو مرستیال کمشنر سعید میاں خان د ښځې سړي او د ماشومانو د توقیف خبره تایید کړې ده. راپور زیاتوي چې چارواکي دا مهال د ښکېلو کسانو څخه پوښتنې کوي او نور معلومات به د تحقیقاتو پای ته رسېدو وروسته شریک کړي. د سیمه ییزو پولیسو چارواکو په وینا چې ښځه او د هغې ماشومان د نیپال له لارې هند ته داخل شوي دي او د بس په واسطه ګریټر نویډا ته ورسېدل، مخکې له دې چې د رباپورا په سیمه کې د سړي په کرایه شوي استوګنځي کې ځای پر ځای شي. غزني کې د بچه‌بازۍ په تور 6 کسان نیول شوي دي. د غزني ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په مرکز غزني ښار کې د بچه‌بازۍ په تور 6 کسان نیول شوي دي. د غزني امنیه قومندانۍ ویان ابو خالد سرحدي په ژواک خبري اژانس ته وویل چې دغه کسان تېره شپه د غزني ښار 6مې امنیتي حوزې اړوند د نواباد په سیمه کې ونیول شول. هغه زیاتوي چې تېره شپه د 6مې امنیتي حوزې مجاهدینو د یو کشفي راپور پر اساس هغه 6 تنه چې یو ځای د بچه‌بازۍ محفل ګرم ونیول. د هغه په خبره چې نیول شوي کسان یې د غزني امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست ته سپارلي دي.